چمک د حرم په منارو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو شاهد مندوخیل ما ملګرو المدینه سټډیو ته راغلی ما. دلته می یو دوا ناتخوانان می غیر کل په موقع باندې پلارو زوی چې کم دی ملګرو ناتونو ته راغلی دلته المدینه سټډیو ته ناتونه ریکارډ کول نو په موقع باندې به غیر کل راځي دینبو ژوند پاړه بوتنا فختنی کو. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. امیر صاحب اول خو زما د مرګرو سره خپل تعارف وکي، نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زما نوم دی قاری محمد ریاض جی او زه د لیبر کالونۍ کې پاتې کېږم او هلته زما لیبر ډپارټمنټ کې زه پمپ اپریټر هم یم او د هغې سره سره الحمدلله زه د حفظ شعبه کې مدرسي هم اختیاروم او د هغې سره سره الحمدلله زما نعتونو هم ډېر زیات شوق و او دغه زما بچی دی الحمدلله مونږ په شریکه تقریبا یو 10 نعتونه. دا واقع دی چې ستا زوی د نعتونه په یو ځای باندې ریکارډ کوئ؟ او جی او الحمدلله مونږ په یو ځای باندې نعتونه ویلي دي ډېر او ځان ته هم ویلي دي. تقریبا څومره نعتونه مو ریکارډ کړي وي؟ تقریبا 10-15 پورې ریکارډ کړي. 10-15 پورې. ماشاءالله ماشاءالله. مرګرو پلار او زویا نعتونه په یو ځای باندې ریکارډ کوي. دومره مینا زویم چې نن سبا په وخت کې پلار او زوی ډېر خلک زه داسې وینم چې یو بل سره مینا او محبت نه ساتي. د جذبې ته زه سلام کوم. ښه دا راته ووایه چې یو نت را سره په شریکه باندې تاسو کوم شریک کړی وو که هغه مو را سره لږ شریک کړو؟ زما په زړه ستا د روضې دي ارمانونه سردار نبی و سردار نبی کلا بدر زما سردار نبی کلا بدر زما زما په زړه ستا د روضې دي ارمانونه سردار نبی و سردار نبی کلا بدر زما سردار نبی کلا بدر زما چمک د حرم په منارو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی چمک د حرم په منارو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی. دا د مدینې منورې حرم دا د مدینې منورې حرم نور لکه سبا پراختو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی چمک د حرم په منارو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی خوند مدینې په اوسېدو کې دی. جزاک الله جزاک الله جزاک الله. ډېر ښه زبردست. امیر صاحب دا راته ووایه لنډ میسج پیغام مینوالو ته څه ورکول غواړئ؟ ښه میسج ورته ورکوئ. زما خو جی ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې څنګه چې الله تعالی احکامات دي او د پیغمبر اسلام سنت دي نو په هغې باندې خپل ژوند تېروئ او زمونږ هم دا شوق دی صرف په دې شوق او جذبې سره الحمدلله دا نعتونه وایو چې سبا د قیامت په ورځ باندې د پیغمبر اسلام شفاعت چې دی نو زمونږ د بخښنې ذریعه وګرځي او د مینوالو ته زما طرف نه دا درخواست دی چې تاسو هم
د پیغمبر اسلام په سنتو باندې او د الله تعالی په احکاماتو باندې خپل ژوندۍ تیروي. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه ملګرو، تاسو نعتونه واورېدل، خبرې اترې مو وکړې. موږ ته خپله رایې کمنټس کې ضرور په باندې راکوئ. ما شاهد مندوخیل والته راکوي اجازت. ښه ده او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.